په بلخ ولایت کې چې د دریم او څلورمو بستونو کارکوونکو ته د مدیریت او اداري اساساتو د زده کړې په موخه په مزار شریف ښار کې سیمینار په لاره اچول شوی و، له شپږو ورځو وروسته پای ته ورسېده. د بلخ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس وایي په دغه سیمینار کې د یاد ولایت د ادارو شاوخوا 180 تنو امرینو او مدیرانو برخه اخیستې وه. تقریبا په تعداد د 180 کسان چې په دې کې ګډون کړی و. الحمدلله چې نن آخري ورځ پنجشنبې ده، نو هغه شپږ ورځې سیمینار زموږ پوره شو او د رؤساو لپاره موږ برنامه په مقام ولایت کې نیولې وه، دې لپاره چې رؤسا دپاره د رهبریت او د تصمیمګیرۍ درسونه وو او د دې لپاره د مدیریت او اساسات مدیریت د درسونه په ښاروالۍ کې تالار د ښاروالۍ کې نن اختتام ته ورسید. الحمدلله امیدوار هستم تا این 6 روز مسائل را که آموختین این امانت های ملت است. شما امین امانت ها گرفته شده این. شما این مسائل آموزش دیدی خود بر دیگه همکارایتان و بر دیگه دوستان انتقال بتین. د بلخ د پوهنې رئیس او د دغه ولایت یو شمېر نورو مسؤلینو د هیوادوالو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول یوه بیړنۍ اړتیا وبلله او له ګډونوالو یې وغوښتل چې له خپلو زده کړو څخه مؤثره ګټه واخلي. اوس باید موږ او تاسو دغه څه چې مو دلته زده کړي دي دا باید په خپلو اداراتو کې عملي کړو. که چېرته دغه زده کړه چې په دې شپږو ورځو کې موږ او تاسو وکړله په خپلو اداراتو کې عملي نه کړو، دا به زموږ او ستاسو د دې نظام سره یو خیانت وي. کارمندای سابق هم سیمینار را دیده بود، لیکن یادآوری از قال الله و قال الرسول نمیشد. اگر میشد یکیتان بگویه به ما، لیکن هر موضوع ثبوتش به قرآن و حدیث بود در پروگرام ما و شما. این خود جای شکر است. اداره و مدیریت په نظام کې دا داسې یو حیثیت لري لکه د انسان د ملا اډوکې. کله چې د انسان د ملا اډوکې ضعیفی، دا کمزوری، دا بل ته محتاجی، بل ورته لاس ورکوي، که هغه کینې او پاڅې او که حرکت کوي د بل چا په واسطه باندې هغه حرکت کوي. له بلې خوا د دغه پروګرام ګډونوالو هم د کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د ورته لا زیاتو سیمینارونو په جوړېدو ټینګار وکړ. یک برنامه مؤثر بود. در آخر کوشش بکنیم که این برنامه مؤثریت خود را، مثمریت خود را باید در هر اداره ثابت بکنه تا اینکه یک اداره موفق و تنومند در جامعه داشته باشیم و تا اینکه ما توسط همین ارتقای ظرفیت و همین سیمینارها ما بشویم که یک جامعه موفق در سطح جهان داشته باشیم. سیمینارهایی که در فعلا 6 روز برگزار شده این باعث همین علم و دانش بیشتر کارمندایی که در سطح امارات کار میکنند باعث ارتقای از اینا میشه و باعث پیشرفت هر اداره از سازمان از اثر کارمندایش موفق است. بنابراین یک افتخار بزرگ است که چنین سیمینارها برگزار میشه. د یادونې وړ ده چې دغه سیمینار د شنبې په ورځ د مزار شریف ښاروالۍ په تالار کې پیل شوی و چې د بلخ ولایت د ګڼو مسؤلینو په شتون سره له شپږو ورځو وروسته پای ته ورسېده.